أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. صدق الله مولانا العظيم. د آدم علیہ السلام نونسا تر د نوح علیہ السلام د زمانے پورې تمام خلق دا د یو دین ولو د یو ملت ولو، کافر پکې څوک هم نه و، نیک او بد به پکې وي، کفر او شرک چا نه اختیار کړه. د آدم علیہ السلام عمر په خپله تقریبا 1000 سال و. بیا د نه بعد به هم زمانه تېره شوي وي. نوح علیہ السلام په زمانه کې کفر شروع شوه ده، د دین اختلاف د دغه زوی نه ارغله ده. لہذا بیا د دغې د پوره الله جل جلاله انبیاء کرام رستولی دي، د هغې سره کتابونه رستولی دي، دې د پوره چې کوم خلق اول نه په یو ملت باندې جمع او په یو دین باندې د هغې اتحاد اتفاق قایم و، نو د دغې انبیاء کرامو په ذریعې سره او د دغې کتابونو په ذریعې سره بیا خلق د یو ملت وله جوړ شي. نو د دغې د پوره الله جل جلاله د انبیاء کرام او د کتابونو سلسله جاری کړه. کان الناس امة واحده، و الناس ټول خلق امة واحده ډله یکي وه، امت یکي و. فبعث الله النبیین نورستول الله جل جلاله انبیاء کرام څه د پوره دغه دوی ذمه دارۍ یې ورکړې، مبشرین چې دوی خوشخبري ورکوونکي و موحدینو ته د جنت، و منذرین او ډرونکي و د مشرکینو لره په جهنم سره، و انزل معهم الکتاب او الله پاک نازل کړل د دوی سره الکتاب کتابونه، بالحق په رښتیا سره یا په حق سره خپله دغه منع د څه د پوره دغه کتاب الله نازل که. د کتاب مقصد سو نو صرف د کتاب مقصد تلاوت نه و، ختمونه کول د هغې نه و، تبرکات حاصلول نه و، دغه خو هسې هم دي پکې کتاب و تلاوت کوي، کتاب و برکات ته حاصلېږي. خو لیکن دغه کتاب چې الله نازل کړه لیحکم بین الناس دې پوره چې فیصله وکړي بین الناس په مابین د خلکو کې فیما په هغه معاملاتو کې اختلفو فیه چې دوی اختلاف جوړ کړی ده په دغه کې. نو په د کومه معاملاتو کې دوی اختلافات جوړ کړي دي، دغه کتاب په دغه معاملاتو کې د دوی دپاره یو فیصل جوړ شي. نو کوم کتاب چې فیصله دې ته کوي دا به یو قانون وي، دا به یو نظام به وي، او مسلمان دې پاره هم ذمه داري دا دو چې دوی به دغه خپل کتاب چې الله ورکړی ده د دغې دوی به نفاذ کوي، د دغې نظام به دوی جری کوي، هله به حالات ټیک کېږي. وما اختلف فیه او اختلاف نه وکړه فیه په دغه دین کې الا الذین مگر هغه خلکو اوتوه چې دوی ته ورکړه شو دغه کتاب من بعد ما جاءتهم البینات، بعد د هغې نه جاءتهم البینات چې دوی ته ارغلي و البینات واضح احکام، بغیم بینهم د وجې د ضد نه په خپل مبین کې. نو د الله پاک د اختلاف وجه ذکر کوي چې دا اختلاف چې دوی کړه د ګمراه چې شول دوی دا ویلي، نو د درې خبرې د وجې نه خلک دا ګمراه کیږي. یو د دې د وجې نه چې په دا کتاب باندې عمل نه کوي، د کتاب نه لرې شي،
نه پوهی د وجې نه د جهل کې مبتلا د خپل کتاب الهي علم میں تحصیل نه وي نو ځکه دا د اختلاف د ګمراهۍ شکار شي یا د دویم د دې وجې نه د ګمراهۍ شکار شي چې ضد یې ونسي عناد یې ونسي علم په کتاب وته وي د الله ورته احکامات معلوم وي خو لیکن ضد نیولی د دې وجې نه بس به جان بوجھ کر په هغې عمل نه کوي او د ګمراهۍ شکار شي او یا دریم د دې وجې نه چې مفاد وخوستی چې که چېرته اوس دلته کښې خو موته مالی حیثیت یو مالی تعاون ارسره کیږي دولت ارته ملویږي نو که چېرته زه اوس دغې دوی کې په دغه کتاب باندې عمل کوم د الله په حکم باندې عمل کوم هلته کې هغه مال دې منعکټ کیږي دغې د وجې نه مفاد وخوستی نو د ګمراهۍ شکار شي او کتاب باندې عمل نه کوي نو الله فرمایي وما اختلف فیه او اختلاف نه وکړه په دغه دین کې الا الذین مگر هغه خلکو اوتوه چې دوی ته دغه کتاب ورکړه شو من بعد ما جاءتهم البینات بعد د هغې نه چې دوی ته راغلي البینات واضح احکام بغیم بینهم د وجې د ضد نه د وجې د عناد نه د وجې د سرکشۍ نه په خپل مباین کې فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه نو الله جل جلاله هدایت وکړه هغې خلکو ته چې دوی ایمان اروړو لما د هغې شیونو نه اختلفوا فيه چې دوی اختلاف دی کې کړو من الحق د حق نه باذنه په خپله اراده سره والله يهدي من يشاء الى صراط مستقيم الله جل جلاله هدایت کوي هغه چاته یشاء چې الله پاک هدایت وي ته خوښ وي الى صراط مستقیم په طرف ته انې غلیارې په طرف ته اسی خلیارې چې د حق ولا لیار دو ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء نو د دغې نه مخکې الله جل جلاله دغه خبره ذکر کړه چې انسان ته پچار دی چې دا په هدایت باندې روشي او کوم دین الله ورکړی هغه 100% عملی کی 100% په هغې باندې عمل کوي نو اوس څوک هم چې په دین باندې خپله زندگی عملی کی نو دا نه چې بیا دغه تبار ټیم خوښۍ به یې ته راسي راحتونه به یې ته راسي نو د دې به د مشکلاتو سره بیا مخه شي مشکلات په دوی ته راسي علیه الصلاة والسلام فرمایي اشد الناس بلاء الانبیاء ثم الامثل فالامثل په ټولو کې خلکو ته چې زیات تکلیفونه رسېدلي انبیاء کرامو ته رسېدلي اوس انبیاء د الله رشت خو نه و که نه ټولو کې مقربین خلک الله ته انبیاء کرام وو خو د هر پیغمبر چې تاریخ کسې او د هغې واقعات چې کسې دومره انتهایی تکلیفونه ورته رسېدلي دي چې د تصور یې هم څوک نشي کوی او بیا چې څوک انبیاء کرامو ته په صفاتو کې نږدې وي په اخلاقو کې نږدې وي هغې ته به هغومره تکلیفونه راسي او دا ویلې الله ورته رسوي آخرت کې الله پاک د دغې خلکو درجات بلند کوي نو که اوس یو مسلمان ده او نیک اعمال کوي په دین باندې عمل کوي د الله احکامات مني فرایض باندې عمل کوي واجباتو باندې عمل کوي او نیکې چارې کوي بیا هم مشکلات ورته رسي بیا دا ګیلمن شي چې یاره لکه چې الله زه ورته لیدلی نه د دې وجې نه دغه آیت کریمه چې د مصایبو په وخت کې څوک کسي بیا دغه د اطمینان سبب ورته ګرځي چې واقعي مخکې خلک څومره عجیب عجیب تکلیفونه په هغې تېر شوي وو څومره مشکلات په تېر شوي وو خباب رضی الله تعالی عنه نبی علیه السلام ته روغه علیه السلام داسې د خانقابې خو کې زون ته یې داسې پړکای سر ته اچولو او هغې ته یې ټیک په لګولو او خباب رضی الله تعالی عنه دا د اچا غلام و ایمان یې وروړو نو خپل مالک په دومره سخت تکلیفونه ورکول چې د موږه علاقې کې د کیکر کومه بوټه چې دا د دغې لرګی سخت وي نو د کوم بوټي لرګی چې سخت وي هغه کویلای هم سخت وي انګهور یې سخت وي په هغې علاقې کښې د کیکر غوندې ونه وه د هغې وله کوم سکرواټې چې وي دا به یې ورته بالې کړلې او په سخته مځکه به یې ورته وچولې بیا به یې دا یې داسې پر سم لواله نو د ده د ملیې په هغه وینې په اچربۍ باندې به دغه سکروټې مړېدلې ملیا یې داسې توکي توکي وه عمر رضی الله تعالی عنه په خپل خلافت کې پوښتنه یې دنه وکړه چې کوم تکلیفونه در باندې تیر دي لږ داسې هر ته بیان کا به ده ورته چې په خوله به یې نه ته بیان کا داسې ملیا یې ورته رامنډه کړوي چې دا به ته وښنې دا به یې ته بیان کړي عمر رضی الله اسویلا یې وکوي داسې ملیا خو مو د چا هم نه دو لیدلې وی دا به مو ته خپل
مولا سکرواټې بالې کړلې او زه به یې بیا په هغې سملولم، نو هغه سکرواټې د ایمو په ملیې کې به ننوتلې او د ایمو د ملیې په چربۍ او په وینې به هغه سکرواټې مړ کېدلې. نو نبي علیه السلام ته یې د تکلیفونه پیش کړل چې د الله پیغمبره موږ خدای نه ایمان وروړه ده، خدا اوس دا تکلیفونو سره مخه مو شوي دو، یعنی د الله دپاره ته د الله نه سوال وکړه چې دغې خلکو ته الله عذاب ورکړي. اشاره یې دې کې ورکوله. نو نبي علیه السلام د ابو داود شریف روایت ده په جلد ثانی کې اول صفحې کې دغه حدیث شریف موجود ده چې نبی علیه السلام داسې لږ غوسه غوندې شوې ده، یعنی تاسې لږ غوندې وي چې صبر کوئ، جلدی نه تاسې چار ویلې وخولئ. آیا د تکلیفونه صرف په تاسې غلي دي؟ حالانکې د تاسې نه مخکې داسې امتونه تیر شوي دي چې هغې به په الله پاک باندې ایمان روړل، نو بیا به د حقې کلمې د پرېږدلو دپاره به په هغې باندې دومره ظلمونه کېدل چې وبه یې دروم داسې عربه یې ورته ونیوله چې د کلمې نه اوړې او که نه که په د کلمې باندې ټینګېږې نو په دغې ارې دې سیرو، نو هغه به په خپلې کلمې باندې ټینګ و، په د سر باندې به یې اره پر کښېږدوله او په تېروله به یې حتی چې دوې ټوکړې به یې که یوه ټوکړه به دلې وغورځېده بله ټوکړه به دلې وغورځېدله، خو د هغې باوجود هم د ایمان نه وشته نه و، حقه کلمه یې پرې ایښې نه وه. دارنګې داسې امتونه تیر شوي دي، داسې خلک تیر شوي مخکې امتونو کې چې د اوسپنې ژمنځې به یې ورته جوړې کړې وې او ورته وبه وې چې ایمان پرېږدوه، دغه کلمه پرېږدوه د دغې پیغمبر وله د الله وله، او که نه نو په دغه ژمنځ باندې غوښه دې نه بېلوو، نو بیا به یې هغې ته ونیوله د ژمنځه، دوی به کلمه نه پرېږدوله، په دا غوښه به یې داسې په تېروله، غوښه سرمن به یې نه بیله کړه، حتی چې غوښه به یې نه بیله شوله او حتی چې پلې اډوکي ته په ورسول، په دغې حالت کې به د هغې به یې ډنچا پرېږدوله او سهیله به یې نه ووتله. دا تکلیفونه په خلکو باندې تېر شوي دي. حضرت خبیب ابن زید رضی الله تعالی عنہ انصاری صحابي ده، دا مسیلمة الکذاب خلاف کې جهاد کوم، نو هغه ونیو، نو چې ونیو پوښتنه یې نه کوله مسیلمة الکذاب چې ته د موږ سره جنګ ویلې کوې، نو ده ویته چې ځکه چې ته دروغجونه پیغمبر یې، حق پیغمبر د موږ محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم و او په هغه باندې د نبوت دروازه بند شوې ده، بل پیغمبر نشي تللی. نو دغې مسیلمة الکذاب ته ووی چې د دغې خبرې نه اوړېږه او په مو باندې ایمان وروړه، که نه اقطعک اربن یو جوړ به دې وي چې دې نه پرې کړه، دې نه بیل به یې کړه، نو ده ویته چې انت وذاکه کوه چې څه کوې څه دې خوښ یې. نو په دغې انداز باندې د ده باندې لګیا شو یو جوړ چې د لوس په بدن کې ده، لوس کې، پښې کې، نوره بدن کې، په دغه انداز باندې ټول بدن یې ته ټوټې ټوټې کې خو د خپل ایمان نه یې ونړوم. نو الله جل جلاله دغه فرمایي چې دغه تکلیفونه به در باندې درومي او صرف تاسې نه مخکې امتونو کې ډېر سخت تکلیفونه پر غلي، خو لیکن هغې بیا هم حتی چې الله پاک به د وخت پیغمبر سره وعده کړی چې مو امداد به وشي، خو لیکن امداد کې لږ تاخیر شوه ده. انبیاء کرام دومره د استقرار حالت ته ورسېدل چې هغې وایي چې متى نصر الله، یا الله امداد به کلی، دا یې د شک د وجې نه ویل چې د الله په امداد کې شک وایته، بلکې چونکې استقرار حالت ته رسېدلي مطلب یې دا چې یا الله هغه امداد ارولی خو یې هسې هم لږ زر دی روله. نو الله فرمایي چې دا تکلیفونه په دغې باندې به تاسو صبر کوئ. ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا، آیا تاسې ګمان کوئ ان تدخلوا الجنة چې تاسې داخل شئ جنت ته، ولما يأتكم مثل الذين، ولما يأتكم او تر اوسه پورې ارغله نه ده تاسو ته، مثل الذين مثال د هغې خلکو، خلو من قبلکم چې تیر شوي دي مخکې د تاسې نه، مستهم البأساء رسیدلی و دوی ته البأساء مالی نقصانات، والضراء او جاني نقصانات، وزلزلوا او دوی ړنجولی شوي وو، حتی یقول الرسول، یعنی د زلزلې کیفیت پر غلو دا د تکلیف حالت وینو، حتی تر دې پورې یقول الرسول چې اوویل پیغمبر د هغې وخت، والذین خلکو اوویل آمنو چې ایمان یې روړه معه په معیت د ده کې، څه یې وویل متى نصر الله چې کله به وی امداد دی الله جل جلاله، متى یأتی نصر الله د الله مدد به کله رسي. نو الا ان نصر الله قریب، خبردار بشکه سره امداد دی الله جل جلاله قریب نږدې ده. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.